बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ज़मानुम दे तहसीन उल्लाह तासिर खबره پکو د ایران او د اسرائیل جنگ نن په 15 ورځ کې داخل شو د دواړو ملکونو لخوا په یو بل باندې د حملو سلسله جاری ده اته راوند شوې دي د دواړو ملکونو په یو بل باندې د حملو تر دې وخت پورې اسرائیل په ایران باندې د 800 نه سیوا میزایلي حمله کړې دي ډرون حمله کړې دي چې پکې 200 ایرانیان وژل شوي دي بلخوا ایران هم د 400 نه سیوا ډرون او میزایل حمله کړې دي په اسرائیل باندې او په هغې کې تقریبا 80 پورې کسان وژل شوي دي دغه حملې اوس د اهم تنصیبات نه علاوه په عامه آبادۍ باندې هم کیږي سویلن آبادۍ باندې هم کیږي او ایران چې په حیفا ښار کې د اسرائیل حیفا ښار کې کوم ریفاینري په نښه کړې وه د هغې نوم حیفا ریفاینري دی په هغې باندې اوس کار ودرېدلی دی ایران یو داسې ملک و چې کمزوری ګڼلی کېده دا سوچ و چې ایران باندې عالمي پابندیانې دي معاشي لحاظ سره کمزوری دی ډیفنس حوالې سره ایران کمزوری دی خو ایران کمزوری نه و ایران یو مضبوط ملک ثابت شو او د دنیا ته وښوده چې هغه د اسرائیل مقابله کولی شي د اسرائیل خو دا سوچ و چې څو میزایلې به و د هغې د ایران نیوکلیر پلانټ به هم تباه شي میزایلي ذخیره به هم تباه شي ایراني حکومت به سلامي شي خو ایران نه سلامي شو نه یې هار ومنو بلکې د هغې نه ښه مضبوط جواب اسرائیل ته ورکړو دی ورته وښودو تر څو پورې ته جنګ جاري ساتلی شي تر هغې پورې زه تا سره جنګ جاري به ساتم یعنې ایران په دې مقابله کې په دې ریس کې د اوږدې منډې والا اس چې دی هغه ثابت شو ایران د دې نه مخکې هم اوږده جنګونه کړي دي او ښه تجربه لري او غواړي چې دغه جنګ ورسره جاري هم وساتي که چېرته اسرائیل دا جنګ جاري ساتي ایران نه صرف د اسرائیل په تل ابیب او حیفا ښارونو کې حملې کړي دي هغه ښارونه یې ولې تباه کړي دي بلکې د اسرائیل چې کوم 3 لیئر ډیفنس سیستم و هغه هم ناکاره کړی دی اسرائیل ته په دغه ایر ډیفنس باندې ډېر ناز خو ایران نه صرف دغه میزایلې په اسرائیل کې داغلي دي بلکې پاسداران انقلاب دا دعوه کړې ده چې هغوی ټیکنیکل طریقې سره اسرائیلي ایر ډیفنس سیستم کې داسې رکاوټ داسې خلل اچولی دی چې اسرائیلي خپل ډیفنس سیستم په خپل ملک کې دننه اوس میزایلې داغي دا د پاسداران انقلاب دعوه ده او یقینا چې که دا حقیقت وي نو ډیره غټه کامیابي ده د ایران دفاعي لحاظ سره که موږ وګورو ډیر مضبوط ثابت شو د هغې وجه دا ښکاري چې ایران په یمن کې په عراق کې په شام کې ښه سټډي کړې ده د اسرائیلي ډیفنس سیستم او د هغې په مقابله کې خپل ځان مضبوط کړی دی کوم روسي او چینی میزایلي او ډرون ټیکنالوژي چې ده ریورس انجینیرینګ سره د هغې ریورس انجینیرینګ په ذریعه باندې خپل په مقامي سطح باندې داسې میزایل او ډرونز تیار کړي دي چې هغې سره ایران اسرائیل ته د ورځې په اسمان کې ستوري ښودل اسرائیل دعوه کوي چې ایران میزایلي ذخیره یې تباه کړې ده او نیوکلیر پلانټ یې بله تباه کړی دی خو داسې نه ښکاري ځکه چې ایران هم د دې تردید کې بل د ایران سره چې کوم میزایلي ذخیره ده هغه اوس هم په ډېر لوی تعداد کې ده او ایران د ښکاره ویلي دي چې اوس موږ په عالمي دباو کې نه راځو او دا جنګ که اسرائیل جاري ساتل غواړي موږ ورسره هم جاري ساتو که د ایران د نیوکلیر پاور پلانټ خبرې وکړی شي نو چېرته چې یورینیم انریچمنټ کېږي یا اټمي هتیار تیاریږي نو هغه داسې نه ده چې هغه د ایران په یو خاص ځای کې ده تهران کې دی او اسرائیل به هغه په نښه کړي ایران یو غټ ملک دی او ایران په مختلف ځایونو کې د دې پلانټس لګولي دي او مختلف عمل چې کوم دی مختلف پلانټس کې ترسره کېږي او په آخر کې به دا رایوځای کېږي دغه شان میزایلي ذخیره هم په مختلف ځایونو کې ایښودې ده پاکټس کې هغه تقسیم کړی ده او هر رینج میزایل پای کې شامل دی ایران چې د کوم ځای نه هم غواړي په اسرائیل باندې حمله کولی شي خو دا صلاحیت د اسرائیل سره نشته دی ځکه چې اسرائیل یو وړوکی غونډه کې ملک دی 3-4 ښارونه دي او ایران که مسلسل دغه شانتې حملې وساتلې نو اسرائیل به هم دغه شانتې شي لکه څنګه چې نن سبا غزه ده کوم تصویر چې غزه پیش کوي هم دغه تصویر به اسرائیل پیش کوي او اسرائیل هم د دغه جنګ نه اوس د تېښتې لار ګوري بار کوشش کوي چې امریکا او یورپي ملکونه په دې جنګ کې شامل کړي اسرائیلي وزیر اعظم دا سټیټمنټ راغلی چې ایران صرف د اسرائیل دپاره نه د امریکې او د ویسټرن کنټریز دپاره د مغرب دپاره خطره ده باید چې امریکا موږ سره په دې جنګ کې ودرېږي مغربي ملکونه ودرېږي نو د دې نه هم دا پته لګي چې اسرائیل دا جنګ اوس یوازې نشي کولی اسرائیل د ایران مقابله یوازې نشي کولی د یورپي ملکونو کې برطانیه کوم ریفیولینګ جهازونه چې دي هغه خپل سایپرس کې موجود بیس ته لیږلي دي بلخوا امریکا هم داسې ښکاري چې په دې جنګ کې شامله شي خو ایران دلته ډېرې غټې دانشمندۍ مظاهره کړې ده ایران تر اوسه پورې د امریکې یو بیس هم په میډل ایسټ کې نه دی په نښه کړی
او ایران غواړي چې دا جنگ صرف د اسرائیل سره وساتي، نو دغه شانتي امریکای سره څه جواز نشته دی چې هغه د ایران خلاف ودرېږي. خو کېدای شي چې دغه جواز ورته اسرائیل فراهم کړي او د امریکای په داسې ځایونو باندې داسې تنظیماتو باندې حملې وکړي، دغې عمل به په ایران باندې واړوي او بیا امریکای ته اخلاقي جواز میلو شي چې هغه ایران خلاف د اسرائیل سره ودرېږي. ډونالډ ټرمپ اول د مذاکراتو خبره کوله، خو اوس هغه دا اشاره هم ورکړې ده چې موږ به دغه جنگ کې د اسرائیل د دفاع مکمل حمایت کوو. په کینیډا کې چې کوم G7 ملکونو اجلاس و، دغه اجلاس نه هم په نیمه کې راغلی دی. دغه اجلاس په اعلامیه باندې هم دستخط نه دی کړی او دستخط په دې وجه نه دی کړی چې په دغه مسوده کې دا اپیل شوی و چې د اسرائیل او د ایران ترمنځ د جنگ ودرولی شي. نو ایران اوس نه صرف د اسرائیل لپاره یقینا چې دغه ملکونو لپاره په حقیقت کې خطرناک ثابت شو او د ورځې ورته ستوري ښودله وښودل چې ایران څومره مضبوط ملک دی. اسرائیلي وزیر اعظم یو بله منصوبه چې آیت الله خامنه‌ای قتل کړي او هغه وایي چې آیت الله خامنه‌ای قتل کړی شو نو دا تنازعه به ختمه شي. خو امریکا نه غواړي چې آیت الله خامنه‌ای قتل شي او د هغې په وجه شا باندې یو دا وجه هم کیدای شي چې اسرائیل او ایران رژیم چینج غواړي په ایران کې. خو که چېرته آیت الله خامنه‌ای قتل شو نو د ایران هغه ولس چې کوم د موجوده حکومت خلاف دی، نفرت ساتي، هغه لیبرل دي، هغه به په همدردۍ کې د خپل حکومت سره ودرېږي او که همدردي نه هم وي به طور نشنلیست به هغه خپل د حکومت سره ودرېږي، ځکه چې د اسرائیل او د امریکې په مقابله کې هغوی به خپل حکومت سره ودرېږي. بیا د امریکې اوس دا کوشش دی چې هغه خپل هغه ګروپونه، هغه امریکا نواز خلک چې دی هغه په ایران باندې مسلط کړي، هغوی ته حکومت ورکړي. امریکا کې دغه خلک چې کوم دي که دوی حکومت کې راغله دوی به خپل رټ نشي قایمولی، دوی به مضبوط حکومت نشي چلولی، دوی ته په ملک کې مزاحمت وي. نو چې په ملک کې مزاحمت وي ظاهره خبره ده په ملک کې به خانه جنګي شروع کېږي او که خانه جنګي شروع شو نو هغه ایران دپاره خطرناکه ده، ځکه چې هم دا پراجکټ په لیبیا کې، په شام کې، په عراق کې او په یمن کې د ویسټرن کنټریز کامیاب شوی دی او همدغه پراجکټ اوس هغوی په ایران کې کول غواړي. خو راتلونکي وخت کې به کتلی شي چې دا صورتحال په کوم طرف باندې ځي. البته خامنه‌ای چې کوم دغه دا وخت په محفوظ ځای کې دی، د هغه پته نه لګي چې هغه چېرته دی، خو هغه انډرګراونډ دی. بیا د ایران دغه بهادرۍ دغه مظاهره چې کومه وکړه نو هغه نه صرف اسرائیل امریکا یې پریشانه کړې ده، بلکې هغه اسلامي ملکونه چې کوم د ایران خلاف ولاړو، کوم د ایران سره به د شیعه سني په معامله باندې اختلاف لرو، هغه هم د ایران سره ودرېدلي دي، متحد شوي دي، ملګري شوي دي او دا سوچ کوي چې داسې ملک شته دی چې هغه اسرائیل سره ډغره وهلی شي. نو په دې وجه باندې هغوی د ایران سره اوس ولاړ دي او دا سوچ کوي چې ایران مقابله کولی شي نو که موږ ټول یو ځای شو نو موږ د اسرائیل مقابله کولی شو. اسرائیل هغه ملک دی چې په پوره میډل ایسټ کې اور بل کړی دی او خاص کر عرب ملکونو دپاره اسرائیل ډېره غټه مسله ده. نو هغوی هم د ایران سره ودرېدلي دي. پاکستان د ایران ښکاره حمایت کړی دی او د پاکستان په حمایت باندې ایرانی صدر د پاکستان شکریا ادا کړې ده چې کله هغه دغه تقریر کو په ایرانی پارلیمنت کې نور اراکین پارلیمنت چې هغوی هم د پاکستان تشکر نارې په دې موقع باندې لګولې دي. بل خوا سعودي هم وایي چې ایران زموږ برادر مسلمان ملک دی او چې کوم حاجیان دا وخت په سعودي کې دي نو دا به زموږ میلمانه وي او چې کله حالات سازګار شو نو دوی به واپس ځي. پاکستان هم وایي چې دا حاجیان موږ پاکستان ته ویزا ان ارایول باندې راولو، دا به زموږ میلمانه او چې کله ایران کې حالات سم شو نو دوی واپس لاړ شي او که دوی مخکې تلل غواړي نو بای روډ به دوی موږ واپس ولیږو. نو د ایران په وجه باندې د ایران هغه اندازه چې کوم ایران متعلق لګېده هغه غلطه ثابت شوه. ایران یو مضبوط، یو طاقتور، یو غیرتي ملک مخې ته راغی او په دې وجه نور ملکونه د ایران سره ودرېدل. دا اندازه اسرائیل او انډیا د پاکستان متعلق هم لګولې وه، خو چې کله پاکستان د انډیا مؤثره جواب ورکو نو د ټولې دنیا سوچ د پاکستان متعلق بدل شو او هم په دغه شان په دې دویمه میاشت کې اوس د ایران متعلق هم هغه سوچ د دنیا بدلیږي او دنیا یو بل فیز ته داخل شوې ده. که موږ وګورو په تیرو وختونو کې ایران د پاکستان سره یا عرب ملکونو سره داسې تعلق نه دی ساتلی، داسې حمایت نه دی کړی کوم چې پاکستان په دې جنګ کې د ایران سره وکړو. ایران د انډیا سره ښه نږدې تعلق و او چې پاکستان کې کوم دهشتګردي واقعیت کېده، کوم ایران بھارت چې هغه سپورټ کول دغه سلیپینګ سیلز په ایران کې کلبوشن یادف د هغې غټ مثال دی چې هغه په ایران په ذریعه پاکستان ته داخلېده، بلوچستان ته. دغه شان نور کوم کلدم تنظیمونه چې دي د هغې مشران به پاکستان ته راتلل. احمد منصور دی که څه دغه دهشتګرد چې کوم هغه د ایران نه پاکستان ته راته. نو ایران په تېرو وختونو کې پاکستان ته به هم سترګې ښودې، خو اوس چونکې پاکستان ورسره ډېر ښه حمایت اعلان وکړو ودرېده، اوس هم د هغې په جواب کې ایران ته هم د دې خبرې
احساس وشو دغه شانې نورو اسلامي ملکونو هم د ایران سره ودرېدلي دي. وختن فوختن د اسرائیل او ایران په جنگ کې اپډیټ راځي، صورتحال بدلیږي او زه به هم خپل د دې چینل د لارې تاسو سره شریکوم. تر هغو ته پورې اجازه غواړم. د لوی الله په امان.